السلام علیکم خوږو شاګردانو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. لکه په تېرو درسونو کې مو دا زده کړل چې زاویې د اندازه کولو لپاره کوم سیستمونه موجود دي، چې موږ درې ډوله سیستمونه ولوستل: درجه وار، رادین او ګرادو. کله چې یو مکمل دایره په 360 مساوي برخو باندې وویشل شي، نو یوې برخې ته یې چې دی درجه ویل کېږي. دویم مو وویل کله چې یوه دایره په 2 پای برخو باندې وویشل شي، یوې برخې ته یې رادین ویل کېږي. دریم مو وویل کله چې یو مکمل دایره په 400 مساوي برخو باندې وویشل شي، یوې برخې ته یې چې دی ګراد ویل کېږي. چې دا زموږ د تیرو درسونو یو ریویو وه، په هغه باندې چې دی یو تکرار وکړه. نن موضوع زموږ د زاویې تبادله د یو جنس څخه بل جنس ته. د زاویې د تبادلاتو لپاره چې دی لاندې اساسي رابطه چې دی موږ لرو، چې ډیګري ډي یا ډیګري دا په 360 دا مساوي کېږي د ګراد پر 400 سره، او دا مساوي کېږي آر پر 2 پای یا رادین پر 2 پای سره. د تبادلاتو لپاره قدرمنو شاګردانو موږ دغه اساسي رابطه لرو، چې د دغې استفادې سره موږ کولی شو ډیګري چې دی ګراد ته تبدیله کړو، ګراد چې دی رادین ته تبدیل کړو، او دا زموږ لپاره یو اساس جوړ. نو اوس راځو خوږو شاګردانو د دغې رابطې په اساس باندې یو څو مثالونه حل کوو. لومړی مثال هغه زاویه د درجې له جنسه په لاس راوړئ کوم چې 3 پای پر 4 رادین له جنسه راکړل شوې ده. مثال دی وایي 3 پای پر 4 رادین له جنسه یو زاویه راکړل شوې ده، دا به څو درجې واوسي. په لومړي قدم کې موږ ځو هماغه اساسي رابطې ته مراجعه کوو، چې اساسي رابطه کې موږ لرو چې ډیګري پر 360 دا مساوي کېږي رادین په 2 پای سره. اوس چې دی موږ ته دلته رادین راکړل شوی دی، ډیګري نه لرو، نو دی په 360 لیکو، مساوي کېږي د رادین په ځای چې دی خپل قیمت یې راکړل شوی دی هماغه لیکو 3 پای پر 4 باندې، دا تقسیم په 2 پای سره دی، چې په نتیجه کې 2 پای ډي دا مساوي شي د 220 پای سره. نو دی به مساوي شي د 115 درجې سره. نو 3 پای پر 4 رادین دا مساوي کېږي د 115 درجو سره. دوهم مثال دی 210 درجې چې دی وایي په رادین باندې تبدیلي کړئ. نو بیا ځو هماغه اساسي رابطې نه ډیګري په 360 دا مساوي کېږي رادین د 2 پای سره. دلته چې دی اوس موږ ته درجه راکړل شوې ده، رادین نه دی راکړل شوی، درجې په ځای خپل قیمت لیکو 210 په 360 دا مساوي کېږي آر په 2 پای سره، چې په نتیجه کې آر مساوي کېږي د 420 پای پر 360 سره، چې د دغې کسر د اختصار یا ساده کولو سره په لاس راځي چې آر مساوي کېږي و پر 6 پای سره. یعنی 210 درجې چې دی دا مساوي کېږي د و په 6 پای سره. درې مثال مو په دې ډول ترتیب کړی دی چې درې واړه جنسونه چې دی یو بل ته تبدیل شي. پکې سوال دی، دریم سوال په دې ډول باندې دی 30 درجې په رادین او ګراد تبدیلي کړئ. بیا هماغه اساسي رابطې څخه په استفادې سره لرو ډیګري چې دی راکړل شوی دا 30 په 180 دا به مساوي شي د رادین پر پای سره. د مساوات دواړو خواوې چې دی د مخکې نه مو په 2 باندې تقسیم کړي دي. خوږو شاګردانو که تاسو وګورئ په پورته رابطه کې 360 لرو، لاندې مو بیا 180 لیکلې او د 2 پای په ځای مو چې دی 2 لیکلې. دواړه د مساوات دواړو خواوې په 2 تقسیم کړي دي. دلته چې دی تاسو کوم تشویش وانخلئ، کوم سټرس وانخلئ، نو آر مساوي کېږي د 30 پای پر 180 سره، چې لږ ساده کولو یا د کسر د اختصار څخه وروسته په لاس راځي چې آر مساوي کېږي د پای پر 15 سره. نو بل طرف نه چې دی ډي پر 180 دا مساوي کېږي د ګراد پر 200 باندې. 30 ډیګري راکړل شوي، ډیګري په ځای چې دی خپل قیمت لګوو، نو ګراد چې دی دا هم مساوي شي 30 ضرب 200 پر 180 باندې، چې د دې کسر د ساده کولو څخه په نتیجه کې راځي چې ګراد مساوي کېږي د 40 سره. یعنې 30 درجې چې دی دا پای پر 15 رادین او 40 ګراد کېږي. بل مثال چې دی زمونږه بل مثال دی خوږو شاګردانو، یوه طیاره صرف چې دی په 1 ساعت کې 3000 دورې یو نوخته حرکت کوي. نو دی په 1 ثانیه کې 100 رادین طی کړي. یو نوخته حرکت چې دی شاګردانو هغه حرکت ته ویل کېږي چې ثابت واوسي، یعنې د شروع څخه تر اخره پورې چې دی په هماغه یو ډول سپیډ یا سرعت سره چې دی روانې دي ته یو نوخته حرکت موږ ویلی شو. نو اوس لیکو چې 3000 راونډه پر هاور، یعنې 3000 راونډه دورې چې دی په 1 ساعت کې وهي، دا به مساوي شي 3000 راونډه پر 3600 سکنډو باندې. 1 ساعت چې 3600 سکنډه کېږي.
نو د مساواتو د ساده کولو څخه چې د مونږه لرو چې 3000 په راونډ پر 3600 سکندو دا مساوي شي د 15 پای پر 3 سره بل اخره چې کله مونږه د پای قیمت ولګو نو مونږ ته په نتیجه کې راشي چې په یو ثانیه کې بچ دی 15.3 راډین بچ دی دغه حرکت کړي وي یا دی بدومره راډین زاویه چې دی ته کړي وي پنځم مثال کچيري د دوا زاویو مجموعه سل ګراده وي یو زاویه چې د راکړل شوی دا شپږ دیرش درجه راکړل شوی دا نو بل زاویه به 100 ګراده دلته چې د خوږو شاګردانو مونږ ته چې د یو زاویه راکړل شوی دا چې هغه شپږ دیرش درجه ده نو مونږ ته مجموعه چې کومه دا سل ګراده غوښتي دا نو د دې لپاره چې مونږه د بل زاویه هم په ګراد باندې پیدا کو نو په لومړي قدم کې چې د مونږه د شپږ دیرش درجه چې د ګراد ته اړو ځکه مونږ ویلي چې د همجنسه شیانو مجموعي ته چې د مونږه جمع ویل کیږي نو اوس دلته چې د باید مونږه اول د همجنس کو نو د هغه اساسي رابطې ته زما ډي پر یو سلاتیا دا مساوي کیږي د ګراد په 200 نو د ډیګري چې د خپل قیمت لګو ماشپک د په یو سلاتیا بل اخره د دغه کسرونو د ساده کولو څخه چې د ګراد به مساوي شي د سلوي سره الفا ته چې د سلوي ګراد ويما نو د دې دواړو مجموعه چې د الفا جمع بیتا دا مساوي کیږي سل ګراد سره سلويخ جمع بیتا مساوي کیږي رسول سره چې په نتیجه کې بیتا به مساوي شي سل ګراده منفي الفا قیمت دی چې الفا سلويخ ته نو بل اخر اخري قیمت زمونږ ته بلا سره شي چې بیتا مساوي کیږي شپږ ګراد سره نو الفا جمع بیتا مساوي د سل ګراد سره شولا نو زمونږ هغه بل زاویه چې کومه ده هغه شپږ ګراده کیږي په همدې مثال سره چې د ماته راکړی اجازه او که تاسو کومه پوښتنه سوال لرئ په تیرو درسونو کې په دې درسونو کې نو موږ سره په دغه ادرسونو باندې کولی شئ اړیکه ونیسئ زمونږ د ادرسونه چې دي دلته تاسو ته په سکرین باندې ښکاري خوږو شاګردانو او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ کمنټ وکړئ چې تاسو نورو ویډیوګانې غواړئ